طالب یوه پرچې د دنیا په بل کوچ کې چلیږي د دې حکومت ته په ایران ګمرک کې طالب دغه پرچې چې هر ځای درکړه دا طالب پرچې ده په ټول افغانستان کې بیا دې ته څوک درېدای نه شي و دې ته څوک درېدای نه شي زما سره خپلې پټې خپلې ورقې هلته راته راځي او دی دوه پلار بیا زما څخه غواړي مسؤل غواړي زه د ترباري کار کوم زموږ 4 ټیلر رمۍ وو دې ګمرک کې را 3 ورځې اخوا چې درولي دی چې غلا بندي خو دغه ځای څوري دغه سره یستي دغه عسكر په پیسې دي دغه سه موږ ته پټې راکړي موږ په غلا نه راډولي د ایران چې دا راوړي دا د دوه ولایتونو چې ریش کندار سره رسیږي موږ پټې راکړي هغه ته قانوني پټې دي موږ په 4 کال 15 کال موږ د وسنۍ راګړي دا رئیس چې وسنوي راغلي دي موږ راګرځولي وای دا پټې غلطي پټې غلطي دی دغه ځای سمې کې موږ کنه سمولای موږ زماده دغه سره یستي دغه موږ ته ګمرک اخلي موږ سره پټې ستاسو بوت ستاسو موږ راډولي دي دلته چې راورسېدل بیا موږ ټول موږ تفاوت پر واچو تفاوت نن درېمه ده څلورمه شرمۍ رومیانو در کوونه به وایي د اوس موږ ته اقسام وایي تفاوت راکړه موږ ته تفاوت همال تاسو زه د برستو رومیانو تفاوت درکړم خو تا په اوله ورځ موږ ته تفاوت اخیستی وای چې موږ به پیسې په جوړې کړي تا ته هم تفاوت درکړی د 3 ورځې بعد زموږ رومی راوروز کړي را خراب یې کړو بانجان هغه په مارکیټ کړه ته رومیان ته پخوا په 400 خرڅېدل اوس په 100 نه خرڅېږي خو ګرده یې راسته کړه السلام علیکم دا زما غږ د رئیس جمهور صاحب پورې ورسېږي زه موټروان یم د میاشتې په 14,000 روپۍ مزدور یم د بل دا اووه ورځې زه دلته ولاړ یم زما غږ ترې ځای نه ځي بار به تر باره د کچالو دې شنه سوي دي چې خاورې ته ور واچوې نور کچالو به شنه کړي کچالو مې حاجي صاحب راوړي دي وایي ته بې پټې راغلی پټه لرم رئیس صاحب د ګمرک راته وایي ګرده ورځ ایاتان پر ګرځي ماښام باره ولاړ شي خپل په تاوده وطا کې بیده شي خپل ډوډۍ ورته وخوري زما د په خدای قسم وي چې کې پرون سهار ناری تر دغه نن تر دغه برایي پورې کړی نه وه ګرده بازار بند دی په چی شی زه دا موړ کړم